دا په کوم ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي دا په کوم ورځ باندې په دې ورځ طبیعت ټیک سار نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورغی عائشې ته وی عائشې نن خدا سے معلومیږي چې رسول الله مبارک مزاج ټیک دی ویو او سار وختي جمع ولاړه وه نو په خپله راپاڅېده او پردې داسې اخوا کړه دې قوم ته یې وکتل قوم دا خیال و دا سوره دې خو نوره وتې نو قوم چې وکتل نبي علیه السلام ته نو خوشحاله شو هغې وی ګنې روزي وی قریب و چې دا ټول صفونه مات شوي وو مونځ ګډوډ شوي وي دومره ورته صحابه خوشحاله شو او صحابه وی چې مونږ ورته وکتل دا مخ مبارک یې داسې ښکارېده لکه د قرآن د پاڼې په شان ښایسته ښکلی خو رسول الله مبارک خو پوه شو ابو بکر هم وروستو کېده چې دا انتشار به جوړ شي جمع خرابه شي نو پردې وغورځوله او لاس مبارک یې وړقو چې خپل مونځ کوي کور ته ننوت چې مونځ وشي ابو بکر صدیق ورغی عایشې صدیقې له وی عایشې رسول الله مبارک ولکه نن چې طبیعت ټیکي وی او نن ښه دی شکر نو ابو بکر ته بیا تپوس وکړه دوه ښځې وې یو د مدینې نه لږه بار وه یو مدینه کې وه وی الله رسول ستاسو طبیعت نن ښه دی وی زه ښه یم الحمدلله نه نو وی که اجازت یې زه به بلې بیبي له لاړه شم وی لاړ شي حضرت علی راووته نو صحابو ته تپوس وکړه علي کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر مبارک څنګه صار وی اصبح بحمد الله بارئا نن الحمدلله نن خیر طبیعت برابر دغه ورځ باندې طبیعت ټیک ټاک و او ناګانه طبیعت یې بګړاو شو حضرت عایشه صدیقه فرمایي زما سینې ته ډډه والې وه سر مبارک یې زما د سینې او زما د زنې د مینځ کې پروت و او طبیعت یې ډېر زیات تکلیف و کله به سر لاندې کو او کله به سر مبارک بره کو او د یو سرمن یو لوټګی و هغه د اوبو وه هغې کې به یې لاس مبارک کېښود په ځان به یې راښ کو ان للموت سکرات مې د الله رسوله بیماري سخته ده یا وایشي دې وجې نه سخته ده چې ثواب ډبل دی اجر زیات دی او چې سبا نورو خلکو لم تسلی شي مرګ نه مخکې بیماري تبه وه وجود خوټ کېده داسې بهر کې یوې ما سینې ته ډډه والې وه او دې کې زما رور راغی عبدالرحمن بیده سواک لاس کې ورسره مسواک و نو رسول الله مبارک داسې په شوق ورته وکتل زه پوه شوم مې الله رسوله مسواک ته هم زړه کېږي وی سر مبارک یې وړقو چې و نو ما هغه مسواک د هغه نه راواغېست نو لږ کلک و مې الله رسوله نرم یې کړم وی فرمایل چې او نو ما خپله خوله کې پې غاښونه کېښودل او پوس مې کړ رسول الله مبارک مې ورکړ وی داسې مسواک یې ومږه ښکلې چې دومره ښایسته مسواک یې چې ته نه ومږلې بیا یې ما له راکړه نو عایشه بیبي وایي وی زر ما ومږه چې د رسول الله مبارک د خولې مبارکې لاړې ورپورې دي وی زه هغه بختوره ښځه یم چې اخر وخت کې زموږ د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دې دوران کې سیوطي لیکلي په خصائص کبرا کې جبریل علیه السلام اجازت وغوښته دا هغه لیکلي عایشې جبریل راغی جبریل علیه السلام ورته وایي ما سره یو فرشته راغلې ده چې هغه اسمان نه په ړومبي ځل راغلې ده دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلې اجازت غواړي وایي داخل دې شي هم داخل شو فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی یم الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دې خوښ دی که الله له ځئ دنیا دې خوښه ده که الله ملاقات دې خوښ دی اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي دا د هغې یو عزت دی نور پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا پیغمبر په دنیا بیا څه کوي نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل د مشورې په توګه ملګری دی که داسې ورته یې وکتل
نو جبريل علیہ السلام ورته وایي چې اختیار خو تعالی الله درکو، ان الله يتشوق الى لقائك، خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. نو اوس خو خدای خپله رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلى، اے الله ته زما لوی ملګری وي. زه پوه شم چې اختیار میلاو شو، مونږ یې خوښ نه کړو او الله یې خوښ کړو. او فرشتې دوی امضل امرکا، کار دې چالو کا. عائشہ بی بی فرمائی نور پوی نه شو، دا نیم آیات ولست اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات. ادا گوتا مبارک اسمان توجیتا کلا اللهم رفیق الاعلى اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اذا گوتا مبارک توجیتا کلا یو خوشبو بھی محسوس ہے، نور پوئی نہ شو، لاس مبارک یخکتے روح لاڑ. صحابوں ته چې پته ولګېده بس صحابو باندې هیبت شو. حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ او دانگ او تورے واغشتو جماعت کی ادریت وی منافقان ہوئی کہ رسول اللہ مبارک وفات شوه دے. اگا وفات نرے ادا اللہ ملاقات لتلے دے لکه څنګه چې موسی علیہ السلام کو ہی تور دا اللہ ملاقات لتلے ہو. اور عزیب او کم منافقین چې وای چې د رسول الله مبارک وفات دې ما په دې توره به سر وای او چانه مې اوریدل چې رسول الله مبارک وفات دې زه پوه شم ما توره پوه شم یا غږ نه کول ته جاړي خلک ته جاړي ته جاړي. حضرت ابوبکر صدیق په اطلاع لاړه راغی چراغ نیغ رسول الله مبارک کوټې ته ننوت. یو صادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو، صادر اوچت کا اوچت ایک رسول اللہ مبارک مجور پریوت کولے کا وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیا و میت. اے زمان خوگا مر گری، اے زمان کلی دوست پا جن سخ کلی و پا مرد سخشتے نوح نبوتو کا دغنو پا تندی باندے خکل کا او بار روت دا گل رضوہ تقریباً 10 بجے ٹیمو بار چروتنو عمر تیوے کین آغا نکین استے دا پالتا محراب کیوں دری دا ویلانے اکو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. نسوک دا پیغمبر علیہ السلام عبادت کی اغا وفات کی ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اس وقت دا خدای عبادت کی خدای جم دے دے نمری. وبعد آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول دے اگر مخکم دیر رسولان تلی دے دے بامری کدی وفات شو تاسو بپپوند واپس دے کفر تا
بس خلق پوه شو صحابه هدایت خو مخکې نه نازلو موږ به مانځه کې لوسته خو ير شوی مو بس ټولو خلقو د آیت په خولې لګیا دی وایي زما وروڼو لویه صدمه وه لږه نه وړه نه حضرت انس وایي په کومه ورځ چې رسول الله مبارک مدینې ته راغی هر شی روښانه و او په کومه ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ وي زموږ لاسونه لا د هغه د قبر په خاورو کې لید پید و چې هر څه تیارو بیا هغه رڼا نه وه کومه رڼا چې به موږ لیده دغه ورځ هم تېره شو ځکه جنازه به دوه دریو کسانو کوله چا وی مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو چا وی شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق وی ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي چې کوم ځای خدای پیغمبر نڅا وویسته دغه ځای وله خدای خوښ کړي همدلته یې دفن کوو نو هغه ځای نه بستره مبارکه اخوا کړل دی وله قبر وکړ او د چهارشنبې شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه متلل او جنازه به کول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړی غسل ولا حضرت عباس ورکړی دی تریو دا غزوې د قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا ورسره و انصارو کې یو کس ورسره و دی ولا غسل ورکړی دی غسل یې چې ورکاو وی جامې ته لرې کو غسل ورکو که سره د جامو ورکو یو غیبي اواز د کوټې د ګوټ نه راغی چې رسول الله مبارک به د جامو سره لمبه وی جامې به نه لرکوی بیا چې کله دفن شو چهارشنبې په شپه حضرت انس وایي موږ سه خاورې واړولې بار روان و چاریاد را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه موږ د لار کې ولاړه وه ما ته ویې نه څه خوند دې درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې موږ غږ نه کوو زما وروڼو موږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پې روښانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پې ډېره لویه ګمراهي ختمه کړه لویه تیاره پې رب العالمین ختمه کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلله 330 کالو په عمر کې دغه رنګې موږ به یو ځل د دنیا نه ځو رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واخیست هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واخیست موږ به څه کوو موږ نه به څه کېږي ای دنیا نه لاړل موږ له به سفارش کوي انشاءالله الله دې هغې سره موږ حوض کوثر په غاړه باندې ملګري کړي موږ به د الله نه دا سوال کوو چې د هغه غروللی شوي دین الله زموږ نصیب کړي و دغه دین الله زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب وګرځولی کړي او د هغې د سنتو الله پاک زموږ اتباع او تابعداري نصیب کړي الله رسول الله مبارک زموږ دپاره یو ښه پیشخیمه ثابته کړي الله د هغه په دین زموږ مرګ نصیب کړي زموږ ژوند نصیب کړي الله ګمراهۍ نه وساتي الله د کفر نه وساتي خاتمه مو بالایمان کې الله د رسول الله مبارک د مبارک لاس د حوض کوثر او مذهب نصیب کې الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر او مذهب نصیب الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر او نصیب کې د هغې دین خدای زموږ د بچو زموږ د نسو نصیب کې خدای چې څومره مریضان د شفا والا ورکړي څومره قرضداران د قرضونو اخلاص کې زموږ د حلال رزق نصیب کې او خدای پاک دا ټوله جمع خوشحاله کې خدای دې دین او دنیا دواړه د برکت کې بچی کامیاب کې چې اولاد دی خدای نارینه اولاد والا ورکړي د چا څه خوشحالی وي خدای زموږ خوشحالی زموږ نصیب کې او خدای د مخلوق د شر د ګوڼ د شر د فتنو د دواړو جهانونو په امن کې استاد برحمتک یا